ها دروغ دوی دنیا کې جوړ کړي وو که نه د خپلو معبودانو دپاره دا دیسې دي او دا دغه دي او دا نو یو اوس الله د یو متکبر سړي باس کوي او ما اوله کې ویلو پرون چې دې صورت کې د تکبر انجام ډېر زیات بیان شوی دی ځای په ځای مناسبت به صحیح چې د قیامت خبره وشو چې هغو ته پته ولګي چې حق د الله دی بیا د متکبر سړي نو اشاره دې ته ده ګوره چې دا متکبر هم دروغجن دی څنګه دروغجن دی دی ښکاره کوي هغه څه چې حقیقت دغه نه دی متکبر خو دا ښکاره کوي چې زه همیشه روغ یم زه همیشه زورور یم دا ټول خلک زما په مخ کې کمزوري دي زه به همیشه پاتې یم زه به همیشه داسې دا دروغ دي که رښتیا دي دروغ دي بله دا د تکبر صفت خو د الله دی نو چې بندې کله ځان سره لګوي نو دی دروغجن دی حقیقت کې خو دا شان د الله دی دا صفت د الله دی نو ځکه قصه راوړي د قارون بله دا چې قارون هم الله یې نه دی منلی الله سره دشمني کړې وه نو نږدې د قیامت په ورځ د الله د دشمنانو انجام بیان شو بله دا د دنیا نه د بې رغبتۍ دپاره مثال بیانېږي چې ګوره دا دنیا معمولي شی دی نږدې یو څو آیتو کې ووایي که نه الله چې دنیا ډېر معمولي شی دی په دې داسې یقین مه کوه وګوره د قارون سره څومره ډېره و دا دنیا خو انجام ته یې وګوره ها او د دې تذکره الله دلته ولیکئ بل حکمت یو څو حکمتونه نه بعد بل دا چې د قریشو مالدارانو ته نصیحت کیږي قریشو کې هم ډېر مالداران وکړه هغوی هم دغه شان تکبر کو الله ورته یې مه کوئ ګورئ ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون و د قوم د موسی علیه السلام نه فبغى علیهم نو بغاوت یې وکړو په هغوی باندې صحیح د هغوی د قوم نه خو څه باغي و سرکشه وته و د موسی علیه السلام د تابعدارۍ نه دی د موسی علیه السلام د تره زوی و او ډېر مال ول الله ورکړی و د فرعون ملګری و فرعون دی د خپل طرف نه به بني اسرائیل هم مقرر کړی و ده به هم ډېر ظلمونه کول او په حق هغه چې مقرر کړی دی وهنه مهنه کې دی دومره مالداره شوی یعنی دنیا کې چې کوم ملکونو کې داسې حکومت چې هغوی دا غلاګانې ډېرې کوي نو هغوی د دې عهدو میلاوېدو سره مالداره شي مخکې فقیر ملنګي علاقه کې څوک پېژني نه چې کله ورته عهده میلاو شي بیا ورسره هغه دنیا چې سړی ورته حیران شي دا د کوم ځای راغله او دغه ظلمونو زیاتي کې وګټي دم دا شی دې سره جمع کړی او دا سبحان الله دته به ویل کېدو المنور رڼا کړی شوی دا د لقب و وجه دا وه د ده اواز ډېر مزېدار و تورات تلاوت چې به یې کوه خو چې سړی بدبخته شي لا منافقت یې شروع کو او د فرعون ملګرتیا یې کوله نو دلته بله فایده یې ده که د موسی علیه السلام د تره زوی و د هغه د قوم نه و ګوره که چېرته یو نیکعمله کورنۍ کې دینداره کورنۍ کې یو بېدینه را پیدا شي نو ټول به مه ملامته کوه خو هدایت دی د الله په لاس کې دی زموږ پښتنو کې دا هم غټ مرض دی زه مړه ستا دینداري موږ ته معلومه ده هغه رور ته دې وګوره داسې رور د هغه په لاس کې نه دی که دا هدایت ته چا په لاس کې و د نوح علیه السلام زوی به کافر وی د ابراهیم علیه السلام پلار به کافر وی داسې ګډې وډې وی زه ما ته معلوم یې هغه زوی دی نه شهیز دی هغه ورته نصیحت کړی ده خو چې اوس نه کېږي نو څه ورسره وکړي د دې څخه خو بیا ته دغه هم ملامته کوې څوک خبره د چا روانه ده موسی علیه السلام چې ستا د تره زوی ته وګوره
ته خلکو ته دین بیانوې او د تره زوی یې دا حال دی. الله وی فبغى علیهم، بغاوت یې کړی او نه یې ومنلې، سرکشي کړی، دا د الله په لاس کې ونه. وآتیناه من الکنوز، او ورکړي وو موږ دته د خزانو نه ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه، دومره چې یقینا د هغې چابیانې خامخا درنې دي. بالعصبة اولی القوه، درنې دي په یو ډله طاقتوره باندې، یعنی د خزانو چابیانې اوچتولی نه شو، غټې ډلې نه شو اوچتولی. بارک الله، دومره د هغې خزانې وي. دا تکبر به یې کو. او دا ګوره دلته دا مسله را معلومه شوه چې مال ډېرېدل دلیل د دې نه چې الله ورسره محبت کوي. بنا سړی ښه ګمراه دی. قوم ورته نصیحت هم کړی، اذ قال له قومه لا تفرح، کله چې ووایي هغه ته قوم د هغه خوشحالي مه کوه. نو خوشحالي کول خو روا دي، نو دلته خوشحالي مه کوه، تکبر والا خوشحالي دا مه کوه. ان الله لا يحب الفرحین، یقینا الله نه خوښوي داسې خوشحالي کوونکي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، او ولټوه په هغه څه کې چې درکړي دي تا ته الله کور د آخرت. الله اکبر، څومره ښایسته نصیحت چې په دې مال باندې آخرت وګټه. دا تاسو ټولو ته هم ګوره نصیحت دی، الله چې دا قصه نه بیانوي چې څه دله الله درکړي دي په دې آخرت وګټه. دا نه چې ته په ښه جیدادونه او ټوټې هلې، دلته ټوټه ده او هلته ټوټه ده، دلته ټوټه ده او هلته ټوټه ده. پښتون غریب په ټوټه پسې خوار شو او بیا دې خوار لاړ شي، پقه بد حال، بیمار و، ګردې خرابې، زړه بیمار، بلډ پریشر، شوګر، نه یې ښایسته وخوړه، نه یې ژوند نه مزې واخیستې، اخره کې به هارټ اټیک ورته وشو، مړ شو. په ټوټو موړ نه شو. ټوټې وي ډېرې، نه دنیا شو نه آخرت شو. چې لا دنیا کوئی څه به تېره کړې، نو هغه دنیا هم څه به تېره نه شو. نو چې الله تاسو له څه درکړي دي نن، هم په دې دنیا باندې آخرت وګټئ. ښایسته دین دی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، او مه هېروه برخه خپله د دنیا نه. ګوره الله ګوره موږ ته داسې هم نه دي ویلي چې دنیا بلکل پرېږدي، خپله دنیا وی کوه، د دنیا برخه دې مه هېروه. داسې هم نشي کېدی چې سړی مکمل دنیا پرېږدي، کېدی شي داسې نشي کېدی. نه دنیا ورسره کوه، خو آخرت مه هېروه. واحسن کما احسن الله الیک، او ښه کوه لکه څنګه ښه چې کړي دي الله تا سره. الله اکبر. داسې دینداري وکړه، داسې احسان وکړه لکه څنګه چې الله تا سره کړی دي. دا زموږ دپاره هم نصیحتونه دي، دا ډېر ښه کلمات دي. دې قوم ورته څه ناشنا نصیحت وکړو. موږ ته هم دا خبره ده، څنګه چې الله موږ له دا نعمتونه را کړي، دا خیر اثر کړي، دې په بدله کې موږ ته څه کوو. ولا تبغي الفساد في الارض، او ملټوه فساد په ځمکه کې. ان الله لا يحب المفسدين، یقینا الله مینه نه کوي د فساد کوونکو سره. قال هغه انما اوتیته على علم عندي، یقینا را کړی شوي دي ما ته دا شیزونه په علم باندې چې ما سره دی. یو معنی ده چې ګوره وی دا د الله احسانات نه دي، زما علم دی، پوهه د پوهه زما کمال دی. دویمه ده معنی ده چې ما ته پته و چې الله به یې راکوي، موږ د دې لایق یو. دا دې مسلمانانو کې هم بعض داسې وایي، دا وایي د مټو زور دی، د مټو. دا ډېره خطرناکه خبره ده. ګورې ښه وایي زموږ د پښتانه وایي دا څه دی، مټو زور دی. داسې مټور به درته وښیم چې ستا ځینې
لس چنده زیات زور دی په مټو کې، خو فقیران دي 2 ټیمه ډوډۍ ورته نه میلاویږي. دا ویې بعض وی دا تعلیم دی، تعلیم راشه انجینران ډاکټران د تو خیمه سوال ته تیار شوي دي. بعض وی دا وی بعض وی هوښیارتوب دی، داسې هوښیاران د تو خیم چې د غربت لیوني کړي. مه کوه دا ګډې وډې خبرې، څه چې دي د الله فضل دی. ها صحیح ده، ستا مټې پکې یو سبب و، ستا علم پکې یو سبب شو، ستا عقل یو سبب، خو دا محض یو سبب دی بس، او دا سبب هم الله جوړ کړی دی. الله ورته ګوره څه وایي، اولم یعلم آیا نه پوهېدو دی ان الله قد اهلك من قبله من القرون، چې بېشکه الله تباه کړي دي مخکې د ده نه د پیړونه، من هو اشد منه قوة واکثر جمعا، هغه څوک چې هغه ډېر سخت و د ده نه په طاقت کې او ډېرو په ډله کې، هغه چې الله تباه کړي دي نو دی به بچ شي څه. د هغوی زور هم د ده نه ډېرو د قارون نه، او قوم او قبیله او ډله هم غټه وه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، او تپوس به نه کیږي د ګناهونو د هغوی د مجرمانو نه، یعنی د مجرمانو نه به د هغوی د ګناهونو تپوس نه کیږي. دې څه مطلب شو؟ یو جواب دا کیدی شي الله ته ضرورت نشي تپوس وکړي، الله ته پته ده. دویم دا سورة الرحمن کې به راشي که نه، الله وایي د دوی د دې تندونه به خپله پته لګي، نښې به پرېږي، د ګناه اثرات یې که نه، نو تپوس ته ضرورت نشته. دا مطلب دی. ها یو حال به داسې راځي قیامت کې چې بیا تپوس به کېږي. ځکه ما تاسو ته بل ډېره مزیداره قاعده ذکر کړه، په دې سره به ډېرې مسلې ستاسو ته حل شي چې قیامت 50,000 کاله دي، ها 50,000 په خوله یادېږي. نو په دې کې قسمه قسم احوال به راځي. کله به الله مجرم راټینګوي تپوس دې کوي، نو الله ته خو پته ده، خو د ذلیله کولو دپاره یا چې نور خلک یې ویني، او کله الله تپوس نه کوي. ګوره زه بل ښکلی مثال درکړم، ته چا سره میلمه شي او 2 ګنټې ناستې، صرف 2 ګنټې، په 2 ګنټو کې کله ته غلی، کله خبره کې، کله خوشحاله، کله پکې خفه شي، نو احوال دي دا بدلیږي را بدلیږي. فخرج على قومه في زینته، نو راووتو په قوم خپل باندې په ډول خپل کې، یو ورځ داسې په تکبر کې راووتو، دا چوغاو، دا سره زره، دا خوشبویانې. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اوی هغه کسانو چې اراده یې لرله د ژوند دنیوي، یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، هی ارمان چې وی موږ لره په شان د هغه چې ورکړی شوی دی قارون ته. دا یې که نه د دې خولې نه چې رالاړې ساسي، دا اوس موږ کې هم شتي. ښایسته ګاډی که تیر شي یو د ده پسې سټ راتاو شي، که دنګ بلډینګ ویني یو دی یو پاو ساعت دلته ولاړي، که سپینه جامه د چا ویني یو د ده ریکارډ به زوړ لوالي، که د چا تنخوا ډېره ویني یو دی به وله حسابونه کوي. او دا ژوند څه ژوند دی؟ دا څه ژوند دی؟ یو د دې ذلت ته وګوره، بل د دې غمونو ته وګوره. یو غم خو نه دی کنه، لکه ته مازدیګر مانځه نه بعد راووتې، ماښامه پورې ته بهر وګرځېدې، څومره غمونه تا ته راورسېدې، څومره صدمه به ورته ووایو. ځکه چې هلته یې تور لینډ کروزر ولیدو د پلاني سره، یو صدمه، د بل هغه کور دې ولیدو 3 چته ښه مزېدار، دا بله صدمه. دریم د سره یو کس میلاو شو ښه مزېدارې سپینې جامې یې سرې کړي، تورې سپلۍ، دا 3مه صدمه.
بل کس دې هلته ولیدو هغه تا ته وویل تنخوا یې راله ډېره کړې ده دا بله صدمه یاره څه د ذلت ژوند دی نو الله یې ترې موږ ساتي او یو هغه دی چې څوک مسلمان باندې نعمت ویني د برکت دعا ول وغواړي خوشحاله شي او که د ده ضرورت وي دیم الله ته ووایي الله مال هم راکړه نو د خلکو دنیا ته مه پسخېږه او مه د خلکو حسابونه کوه ما تاسو ته ویلي که نه هغه یو ملګري باره کې ما ته څومره یاد دي ما که څه ویلي یو بیان کې ما ورته یم څومره څنګه کاروبار دیاړۍ له ځای راځي که نه مزدورۍ له بیا څومره ورځې وایي زه یې نه شمارم لکه څنګه نه شمارم وایي دا انډیوالانو ته د میاشت اخره کې ویل چې څو ورځې تللی وم یاره ډېره کې چې کوم انډیوالان ناست دي هغوی د ده حساب کوي نو زه ځان نه ستړی کوم خو به په اخره کې د هغوی نه تپوس وکړم چې یاره څو ورځې تللی وم نو هغو راته پوره تفصیل بیا بیان بې پیسو نوکران دي چې سړی پردي حساب ته ډډه لګولي کړي بیا دغه حساب هم نه دی که نه د بعضو هغه په دیزې نه ختمېږي دیزې پورې حساب را ورسېدو چې دا 10 ورځې دی کار له تللی دی او د ورځې 100 لیالې ټول څو شو 3 زره اوس چې د ارمان چې د حساب په دیزې ختم شوی نه ها ده په دې کې څو لېږلي به یې او ده چې هلته کومه خواري شروع کړې ده هغه په 3 زرو کې کېږي الله دې داسې ژوند او د داسې حسابونو نه موږ وساتي چې سړي دغه ډیوټي ولګي د دې په ځای کې د الله بندګي کړی وې اوې بله ته ووایم بېدینه دی زه دین سره یې نه لګي د دې په ځای کې ده چې ته لږ مارکېټ ته راوتی وې ځان له یې څه مزدوري کړی پیسې به یې ګټلې څه ترقي خو به یې کړی وې پردي حسابونه نو دا هغه دنیا پرستو چې قارون ولیدو ډایرکټ یې څه وویل ارمان چې موږ سره هم دي شي خو اوس دوی ته دا پته نشته چې هلکه ظالمانو تاسو دې ته مو ګورئ چې دا سړی ګورئ د الله دشمن دی او څه یې وویل انه لذو حظ عظیم یقینا دی خامخا خاوند د برخې لوی دی وقال الذين اوتوا العلم او هغه کسانو چې ورکړی شوی ورته علم دیندارو خلکو دا وی ګوره دینداره پوه دي په حقیقت د دنیا ویلکم تعجب دی په تاسو یا هلاک شئ ثواب الله خیر بدله د الله ډېره غوره ده لمن آمن وعمل صالحا دا هغه چا دپاره چې ایمان یې راوړی دی او عمل یې کړی دی نیک ولا یلقاها الا الصابرون او نه ورکړی کېږي دا مګر صبر کوونکو ته دی ورسره وضاحت وکړو ښه چې یو ګورې دا یاده کړئ چې ثواب د الله صابرانو ته میلاویږي دینداري اسان کار نه دی یعنې که اوس موږ دا ووایو که نه چې یاره روژې نیوکې دا اجر دی قرآن درس ته کېناستو کې دا اجر دی او دا دی او دا دی او دا دی خو یو خبر ورسره ولیکه چې دا هر څه صبر غواړي داسې نه کېږي نه 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 دا محنت او صبر غواړي فخسفنا به وبداره الارض نو ورننویستو موږ هغه او کور د هغه په ځمکه کې حدیث کې راځي که نه چې ځمکه کې الله داسې ورننویستو چې روان دی د قیامته پورې سره د هغه ماله سره د بنګلې فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله نو نو ده لره څه ډله چې مرسته یې کړې وې د ده سره سیوا د الله نه هغه ده چې وي زما فوج دی او ډله ده او دا دي الله وایي څوک هم نه وما كان من المنتصرين او نو دی د بدله اخیستونکو نه هغه پرونی چې ارمان کوو هغوی چې سهار راپاڅېدو چې ویلو چې لکه سړی خو په ځمکه کې الله نه نویستی واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس او سبا کو هغه کسانو چې ارمان یې کوو د حال د هغه پرون
یقولون وی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده عجیبه دا یقینا اللہ پر آخی رزق چالر چی وغواړي د بندگانو خپلونا ویقدر او کمی وی منلا یره وی رزق د چا لاس کی دے د اللہ لاس کی دے چالے ڈیری چالے کمی پچائی بندی بالکل منگلبہ اللہ راکی لولا امن اللہ علینا کچرت احسان نوے کڑے اللہ بمنگ باندی لخسف بنا خام خاخ کڑی بے منگہم واللہ رحم کو گور دی عذابونو کی راتلو کم دیر حکمتون یو حکمت پکی دائی چی خلق تا عبرت والی دو عبرت واغستو وی کأنہو لا یفلح الکافرون عجیب دا یقینا نکامیابی کی کافران دا خبر آگوی ولی دا خپل استرگو مانتی چی کافران نکامیابی کی اللہ وی تلک الدار الاخرہ دا کور دا آخرت تے یعنی جنت او دا جنت اگا نعمتنا نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض گرزوی منگ داغا چا دا پارا چی اراده نلری دا لویی پس مکا کی چی تکبر نکی آخرت اگوی تا ملاوی کی متکبر لاللہ آخرت نور کی بلکہ حدیث کی خودی سے رازی چی دا چا پس رڑکی ذر برابر تکبوری دے با جنت تنی شکلی ولا فساد او نفساد کول آخرت داغا چاہ دے چی نتکبر غواری نفساد غواری والعاقبت للمتقین او غور انجام متقیانو لردے اللہ دی منگتم نصیب کی نو چی دا آخرت خبرو شوا نو اللہ بکی دا آخرت تا حسابم ذکر کئی چی گرے اللہ رب العزت دے مہربان دے کبدی کم سوک دا عذاب حقدار شنو دے بڑی بدبخت من جاء بالحسنہ اگا سوک چی راتگو کی پا نیکی سرا اللہ سر ملاو شو نیکی ویوڑا فلہو خیر منها نوی بدل را غور دا گئینا غور سنگئی بدل بے اچھتے ومن جاء بالسیئہ او چاچی راتلل اکڑو پا بدئی سرا فلا یوجزا نو بدل با نور کڑے کی گی دتا یا نو بدل با نور کڑے کی گی الذین عملوا السیئات آگا کسانو تا چی کڑی دی بدیانی الا ما کانو یعملون مگر داغ عملونو چاگوی بکول یعنی دا بدی بدلا یو بدی ہر چی نیکی دا نو داغین بخوا اجر ملاوی دی بازو ملگرو دا قرآن طول پا دی زینو کی را جمع کری دا پا یو دقیق کی مرا جمع کو چی کل زی واپس کنا نو دی شاعت المارو کی دی اس ما وقتی کتول تا جماعت کی شاعت الماری بالکل خائلی پرچی ملتا خلق بے ارس رازی تلاوتو نکینا پا یو زی کی قرآن طول مرا جمع کوئی طول پا داوسو گرد الماری وسم ڈکی پرچی سردی چی ملگرو دی قرآن ناگستی نبی چی ارس تا ما خام کی تراو کی خلق رائشی تلاوتونه کی دقی شاعت تو خائلی پراتی دیسی مکو دانی مناسب قرآن اللہ رب العزت لازم کرے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی جتب خلقو ترسے نو اللہ و تووی کم رب چی پتا بانی دا لازم کردی دی اگر رب بتا مکی تا واپس راولی دا ولی دا صورت پا آخرہ کی زیر ورکی نو خبر خود دا کی دا دا حساب کتاب او دا چی اللہ دیوی نیکی پا مقابلہ کی دیر اسا ورکی بدی پا مقابلہ کی بدی دا نو گور دیزی کسڑے سوچو کی نو اللہ دیر سا ورکی نو دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے پا قرآن بین علوم دیر سور کردی تھی یو دا نعمت علم ورکڑی دی چی واپسی مکی تر آوستے دے و مکی والا واپس ورکڑی دا ان الذي فرض عليك القرآن یقیننا اگا اللہ چی فرض کردی دے پتا باندی قرآن پتا باندی رسول دے قرآن دا مطلب دی
لرادک الى معاد خامخا را واپس کوونکی دی تا لره ځای د واپسۍ ته. مشهور ده چې ځای د واپسۍ نه مراد مکه ده، او چا دا ویلي جنت دی، او دواړه کیدی شي. الله مکې ته را واپس کړو او الله جنت ته واپس کړی دی. د صورت په اوله کې ګوره د موسی علیه السلام تذکره وشو چې الله مور ته را واپس کو. صورت آخره کې الله وی موږ د پیغمبر هم واپس کو. صورت په اوله کې قصه کې ذکر شو چې موسی علیه السلام بیا واپس مصر ته راغی، د مصر نه وتی خو بیا راغی. رسول الله صلی د مکې نه وتی دی خو بیا به راځي. مخکې نه دا زیري ورکړی شوي او دغه نږدې ورځې دي هجرت ته، نو دا زیري پکې ملاویږي دا اشارات. قل اوایا ربي اعلم من جاء بالهدى، رب زما ښه پوه دی په هغه چا چې راوړی دی هدایت، ومن هو في ضلال مبین، او په هغه چا چې هغه په ګمراهۍ ښکاره کې دی. دا خبره چا ته وکړه؟ ډېره د سوچ خبره ده. الله پیغمبر ته دا خبره وکړه، چا ته وکړه؟ مشرکینو ته. ډېره ګرانه خبره او سوچ پکې نور هم پکار چې دا به چا ته ویلي ورې. ځکه زه بار بار وایم د قرآن نه هغه سړی خون اخیستی شي چې هغه موږ سره رواني، او هغه سړی بور کېږي. درته حقیقت وایم، او چې څوک بور کېږي هغه ته به د خپل ځان اوس پته ولګي، او هغه سړی بور کېږي او ستړی کېږي او خوب وله ورځي چې هغه موږ سره روان نه وي. ځکه چې اوس ګوره زه دې چې ګورم دې ته لیکل دي زما مخې ته پراته دي، نو په دې سترګو به زما درد راشي، نو سرې به شي، نو سوځي به، نو خوب به راشي. خو چې کله زه دې یو یو ټکي ته ګورم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة. دا خو مازدیګر منځه ټیم شو، چې روان یم په ټیم د سره پوهېږم نه، روان یم. نو کوم ملګري چې موږ سره نه روان هغوی به اوس په ځان ښه پوه شوي، او کیدي شي کله زړه ته یې دا نه راغلي چې خاص کس ما یادوي. موږ چې کله یو کمی یاد کړو که نه، نو دا یو ملګری نه ټارګېټ کوو چې هغه دی، خو دقې شان چې څوک دی هغه ټول بیانو، نو روان اوسي. اوس الله چاته دا ویلي؟ دا دومره سوچ خبره خو نه ده. د مکې مشرک ای پیغمبره ووایه د مکې مشرکانو ته زما رب ته پته دی چې څوک په هدایت ته او څوک په ګمراهۍ کې، او پته به یې ولګي، او پته یې ولګېده. څنګه چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله وی تا به زه واپس مکې ته راولم، دا مکې ته واپس راولي په دې چې پته ولګي چې څوک په هدایت او څوک په ګمراهۍ. احسان الله ذکر کوي خپل پیغمبر باندې، مخکې اشاره وکړی و احسان ته چې زه به دې مکې ته بیا راولم. دویم دا چې ته په هدایت یې دا هم د الله احسان دی. نو بل وما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، او تا امید نه لرو چې در به کړی شي تا ته کتاب. رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې هم دا نه راتله چې الله ماله نبوت راکړي. الا رحمة من ربک، مگر درکړی دی موږ تا ته د وجې د رحمت نه د طرف د رب ستا نه، دا خو د الله رحم و په تا باندې. فلا تکونن ظهیرا للکافرین، بس مه کېږه مددګار د پاره د کافرانو. یعنی چې الله د سره دومره رحم وکړو، دومره رحم یې د باندې وکړو، نو ته به هم ګورې د کافرانو مرسته نه کوې. ګورې هغو نه کوله، خو دې کې امت تربیت دی او د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوطول دي. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، او وادي نړی تا لره د آیتونو د الله نه وروستو د دې نه چې نازل کړی شوي دي تا ته. څوک دي تا وانړی؟ دا مشرکان. وادعو الى ربك، او بلنه کوه رب خپل ته، ولا تكونن من المشرکین، او مه کېږه ته د مشرکانو نه. ولا تدعو مع الله الها آخر، او مه رابله د الله سره بل معبود.
یا معبود بل لا اله الا هو نشتی حقدار د بندگی سوا داغنا کل شیء هالک الا وجهه هر شی فنا کیدون کې دی سوا د مخ داغنا مخ د الله نه د الله حقیقي مخ ته څنګه چې داغه د شان سره ښایي خدا د عربو یو طریقم ده چې د مخ اطلاق کله په ذات باندې هم کوي خدا خبر اله کولی شي هغه سړی کولی شي چې هغه اصل کې د الله مخ مني د تاویل او دا خبرې دې دپاره نه کوي چې د دې مخ د صفت نه ځان پټ کړي دا موږ منو دا چې الحمدلله د الله حقیقي مخ ته څنګه چې د شان سره ښایي هغه ته پته لري چې څنګه کیفیت وي خو دلته صرف دا مطلب نه دی چې یعنی صرف به د الله مخ پاتې شي معنا د الله ذات به پاتې شي نور هر شی فنا کیدونکی دی هر شی او بعضو علماو لکه امام بخاری رحمه الله بعضو نور هغوی دلته بله معنی کړې ده هغوی د دې مطلب دی چې هر عمل برباد دی سوای د هغه عمل نه چې د الله د رضا لټولو دپاره شوی کل شیء هالک هر عمل برباد دی الا وجهه مگر هغه عمل چې د الله د مخ د لټولو دپاره شوی او دقه شو نو دا هم معنی پکې دننه پرته ده اګر که دا بله مشهوره ده ډېره له الحکم هغه لره اختیار دی ځکه خو پاتې دی و الیه ترجعون او هغه ته به ورګرځولی کېږئ تاسو ګوره د صورت په اوله کې د موسی علیه السلام د هجرت تذکره وشوه مصر نه لاړ واپس راغی نو په آخره کې هجرت رسول وسلم ذکر کېږي چې مکې نه به ځي او مکې ته به راځي ښه د صورت په اوله کې بل مناسبت پہ ہم ذکر کو صورت پاولے کسی دی تلک آیت الکتاب قرآن باستے آخر کی ان الذی فرض علیک القرآن جی سوچ کی نور ہم مناسبات ابو رجو ملی سب لگیا ہوئی او ذکر ناسوما او دا دوسر زمان پا دی ملک کی یو دا مسئلہ شتی زمان دی خلقو کی دا خپل صفت کول دا دیر یعنی خبر نه ده عام خلکو دپاره بیا عالم دپاره خو بلکل نه ده چې سړی خپل صفتونه شو او ربطونه مې بیانول د یو صورت او د بل په منځ کې ولګیا بیا راته کسان وایي چې نور بس نو دا دومره ګران علم هم نه دی چې سړی سوچي که الله ورته اسانوي دا چې لږ اوس سړی په توجه کښېني که نه او شین چای د خوا کې پروت و د هغې نه ورسره یو ګوټ کې نو دومره ربطونه پیدا شي چې حیران به شي ورته خو چې الله چاله توفیق ورکړي الله داسې هم نه کېږي چې هر سړی راشي هغه به پوه شي چې الله توفیق ورکړي او سړی محنت وکړي نو پوهېدی شي پرې